بغیر د کومه شکه موږ ویلی شو چې بلیک هول په دې نړۍ کې د یو ډېر عجیب وضعیت څخه یو ځای دی. که چیرې موږ په اسان الفاظ ووایو چې بلیک هول څه شی دی، دا په اسمان کې یو داسې ځایونو څخه یو ځای دی چې هغې سره څه نږدې وي له ځانه سره یې کش کوي، یعنې تر دې پورې چې لمر وړانګې هم ځانه سره کش کوي. آیا تاسو پوهیږئ چې په نړۍ کې د لمر وړانګو سرعت د هر یو څیز څخه زیات دی؟ که چیرې د لمر وړانګې د بلیک هول څخه تېرې نه شوې نو د نړۍ یو څیز هم نشي تېرېدی. اوس به ستاسو په ذهن کې دا بلیک هول اصلاً کیدی څه شي؟ که چیرې د بلیک هول سره یو څیز هم نږدې تېر شي کش کوي یا، نو دې مطلب دا نه دی چې په بلیک هول کې رڼا او یا څه موجود نه دي، بلکې په بلیک هول کې رڼا موجوده ده لیکن موږ یې په خپلو سترګو نشو لیدی، ځکه چې دا لمر وړانګې هم راکش کوي او خپله رڼا نه ښکاره کوي، نو ځکه دې ته بلیک هول ویل کېږي. آیا تاسو پوهیږئ چې بلیک هول په وخت باندې هم تاثیر لري؟ زه پوه شوم چې تاسو زما په مطلب پوه نه شوئ، زه یې درته وایم. که چیرې یو څیز د بلیک هول سره نږدې وي او یو نږدې ورسره تېر شي د هغې وخت یا ټایم سلو کېږي. مطلب دا دی چې په دې نړۍ کې په دې دنیا کې 10 منټه تېر شي هلته به 15 منټه تېر شي، نیم کلمه فرق لري. که چیرې تاسو په بلیک هول کې ورولوېږئ تاسو به سوچ کوئ چې څه به کېږي. دلته داسې چل دی چې تاسو که چېرته سرچپه ولوېږئ یا څه ورولوېږئ نو تاسو به د ربړ غوندې کش شئ یا به اوږده شئ. له دې سره ستاسو د بدن مالیکولونه له منځه ځي او ستاسو ژوند له منځه ځي، یعنې مړه کېږئ. لیکن تاسو ویرېږئ مه، ځکه چې بلیک هول د دې دنیا څخه ډېر لرې دی، یعنې په کروڑهاو کیلومتره لرې دی او هغې مخې ته نور ګلیکسي، یعنې تاسو ګلیکسي په اړه معلومات غواړئ په اړه معلومات هم درکړو او هېڅ مشکل نشته د دې په باره کې. او که چېرته تاسو د بلیک هول په اړه نور څه معلومات غواړئ لاندې کمنټ کې راته ویلی شئ. بلیک هول د نړۍ یو داسې ځایونو څخه یو ځای دی چې د دې په اړه مکمل معلومات یو چا سره هم نشته دی او ساینټسټ لګیا دی چې نور معلومات هم ترلاسه کړي.